انعام وروره ټلیفون درته نه کېږي فیسبوک باندې د ټلیفون آپشن نه راځي وروره فیسبوک فرش کا دا بل ورور څه نوم دی نواب وروره ټلیفون ته راشه مخامخ شه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر وروره ستړی مه شې. اندر بھائی خیر د طبیعت برابر دی. شکر مهرباني وروره. سهار دی زمونږ بس ناست یو. مهرباني وروره څه حالات مو دي؟ الحمدلله یو 3 غنټې ډیوټي مو ته وکړه ناست یو لاجي. بس سلامتی دې غواړم وروره مهرباني. څه ویل غواړې وروره؟ وروره پیغام مې دا دی چې که افغانستان پښتانه دي او که پاکستان دي سوال درته کوم چې بس نور قلار شي یو بل ډېر بد حالم راغستی دی که نه اورې ډېر څخه خفه کړی یم لکه داسې نه ده په کار موږ مسلمانان یو پښتانه یو بېشکه وروڼه تو په یو د یو ځای نه کنځرې کوي بل د بل ځای نه کنځرې کوي نو دا نه ده په کار زه خپله د پاکستان یم افغانستان زما کور دی زه په خپل قام چې زه لیکم په شناخت کې زه افغان لیکم ته بیا څنګه کنځرې لیکم ها الله دې دې پوه کړي ډېره مننه پروګرامونو یې ډېر وخت نه ګورم خو موقعه ته نه میلاوېږي چې موږ سره زنګ شي. دا زما شاته را پاس درته ښکاري ګلان دي بالکل جی ښایسته ښکاري که نه ښایسته ښکاري که نه دا چې کله ورنږدې شي که نه او د شو کولو کوشش یې وکړي که نه نو دې کې ډېر بد ازغي دي چې ګوته نو چې چېرته ښه خلک اوسېږي که نه هلته بد خلک هم ډېر زیات وي ورسېدی دا خو دا دنیا کې ښه نه ښه شته او زیاتره ایکسپیرینس موږ پښتانه ډېر ښکلي خلک دي خو پښتانو کې بعضې داسې کمکلان راوچت شوي لکه ښه مثال دې راکړلو چې دا بد وایي دا ټول پښتانه خو نه وایي که نه خو دا بعضې زه ورته سپږې وایم دا سپږو په شانتې اوقات لري که نه دا ډېر سپک دي او دا نه جوړېږي دا خلک او د دغو علاج صرف طالبان کولی شي پوه شوې زه همیشه وایم طالبان زنده باد طالبانو یو هغه ته زما سلام ده د یوې خبرې ته چې طالبانو بار کړی ده وایي چېرته چې ډب نه وي که نه نو هلته ادب نه وي ورسېدلی نو هغه زمونږ په دین ډېر ښه پوهېږي پښتنو کې صرف طالبان دي چې یو نظام یو قانون په زور په زبردستۍ راوړلی شي مونږ پښتنو کې په زور او په زبردستۍ قانون ودرولي او داسې قانون چې د شریعې ډک قانون وي ورسېدلی نور که تاسو هر څه وایئ زما عقل دی ستاسو عقل ستاسو عقل دی زه د خپلې تجربې نه خبرې درته کوم نور چې تاسو خپله تجربه هر څومره ورانه وي سخته وي بده وي طالبانو سره خو زما تجربه همیشه ورسره نارمل او زما تجربه ورسره همیشه سکسسفول او ساتسفای ده دې خلکو ته زه همیشه ښه وایم او د دې خلکو به زه همیشه سپورټ کوم بالکل موږ ټول به کوو موږ ټول ورونه شریکه به کوو داسې نه چې یو کس باندې یوازې دا هر څه نه دي ناممکن دي ممکن کوو به مونږ خو لکه دو ته موږ سوال کوو زاري ورته کوو چې بس پرې نور قلار شي راوځئ د دې تیارونه خپل مخ راتلونکي وخت لپاره څه وکړئ دې باندې کار نه کوي ته ما پسې کنځلې کوه زه تا پسې کنځلې کوم د خدای بندګانو یو انسان مسافر شي نو نوره هم انسان ترېنه جوړ شي نوره هم انسانیت کې شي او دا چې را څومره بد ورد وایي دا ټول مسافر دی ګوره که فکر د شوی دا ویډیوګانې چې کوي دا ټول مسافر دی نه پوهېږو چې د خدای پاک په کومو عذابو کې گرفتار شوي دا خلک آخر وجه سره ځانونو ته هر ځای کې غم کرلی دی هر ځای کې خلک ورته مور او خور کنځا کېږي هر ځای کې خلک خلاف دي نو زه حیران ورته پاتې یم چې دا ځانو ته بیا څنګه مسلمانان وایي څنګه د مور زامن ځانونو ته وایي څنګه د پلار بچیان ځانونو ته وایي او زه هغې مور او هغه پلار ته حیران پاتې یم چې په دغو بچیانو پسې به هم دوی دعاګانې کوي چې زما بچی الله کامیاب کړي په دې چې مسافر دی آیا په هغو باندې سترګې پټې دي د دوی د بچیانو ویډیو د دنیا خلک ګوري او د مور او پلار یې نه ګوري شرمېږي نه د مور او پلار یې چې زه څنګه په دې بچي پسې دوا وکړم چې هر سړی ورته سیده ما ته کنځا کوي هغې پاکې مور ته یې کنځا کوي چې د خپل لاندې جنت دی نو دا خلک شرمېږي نه د مور او پلار یې نه شرمېږي چې دا خلکو ته به هم دعاګانې کوي چې یاره بچی مې مسافر دی شرمېږي نه دا خلک اصلا کې شرم پکې نشته همغه د طالبانو خبره چې چېرته چې ډب نه وي که نه نو هلته ادب نه وي حقیقت درته وایم بالکل حقیقت ته سکندر بھائی مننه کوم خوشحاله اوسئ وایه وروره ډېره مننه بس وروره زموږ دغه میسج نور ملګري به هم درته زنګ وهي په انتظار به یې کمنټس وګوره ماشاءالله بې حسابه راخوشي دی چې کال مې زما او ستا خبرو ته چا دومره غوږ نه دی نیولی لکه څومره خپل کمنټ پکې سرچ کوي چې ورېږه که نه دا وګوره که نه څنګه زما کمنټ نه وایي
ما ته ډېر ښه معلوم دی را بعضې پکې. زه لاړ شم ښه وخت درته غواړم، نو د هغه چې ډېر زیات په تادیه کې دي هغو ته به کالونه وکړو. ډېره مهرباني. ډېره مننه. وعلیکم السلام. راځو ملګرو واپس هغه ته ستاسو ټلیفون سیسټم ته راځو. کال درته کوم. ښه دا بل څه نوم دی د سلطان اور ټلیفون درته روان دی. مهرباني ټلیفون ته جواب راکړه. غنی خان درته راځم، ټلیفونونه درته راځم. دا یو ورور ته ما ټلیفون وکړلو، د ټلیفون اوچت نه کړلو. دا بل سراج ورور ټلیفون آپشن د ټلیفون باندې نه راځي. دا بل غنی هله صحیح ده بیا وروسته کال کوو. صحیح ده اوکې بای. ښه وایي زنګ شه وروره، راشه درته زنګ بشم. عبدالله وروره تاسو ته ټلیفون کوم. سمیر صادق افغان لیونیه، زه خو درته معلوم نه یم. نه بلکل ته راته نه یې معلوم، ته به چاته نه یې معلوم. د خدای بنده ته ماته دا ووایه. وروره ټلیفون درته روان دی، ټلیفون ته جواب راکړه مهرباني. زنګ شه پلیز. درته زنګ کوم، تا ته زنګ روان دی او دلته ریکمنټ را روان دی وایي زنګ شه. پاسه درته زنګ روان دی او وایي زنګ شه. چې دا کوم سیسټم کوئ تاسو؟ یا خو دومره دی چې دا ښه ډېر زیات کمنټ پیسټ کوئ او راخوشي. هلته ستاسو ټلیفون پکې کنیکټ وي او هلته ستاسو کمنټونه را روان وي. په دې درته حیران پاتې وم وروره، لکه چې تاسو ټلیفون نه غږوئ. هني وایي چې نایس، مننه کوم. او ماجد خان وایي چې کال می وروره راشه وروره، تا ته به کال شو. ډېرو زیاتو ته کال کېږي ملګرو، تاسو ټلیفون نه اوچتوئ. نو موږ څه وکړو؟ لیونی شي سکندره. هی ماجد خان السلام علیکم. ماجد خان ټلیفون دې هم کنیکټ دی وروره، مخکې هم راغلی کیمرې ته. صحیح ده وروره، ته ټلیفون نه غلی. دا بل سیم دی او که سیم خان دی وروره، SIM دی نو مطلب سیم خان. السلام علیکم ورور. وعلیکم سلام. بخیر وروره. سیم خان یې که څنګه ولکه اول دا نوم راته عاصم نو وروره، دا ای پکې نشته نو صرف سیم دی لیکلی دی. بس سیم دا دلته زیات خلک په سیم پیژني، بس دغه وجه. اوهو سیم نه چې سیم کارډ درته ونه وایي، پوه شوې؟ سیم کارډ هم ویلی. څه حالات دي وروره؟ جوړې خیریت دی؟ وای ورور خیرونه دواګانې، بس ډېر دغه و تاسو سره رابطه وشوله. ویډیوګانې مو ډېر په سور ګورو، ډېر سپیشل ویډیوګانې کوې. ښه سلامتي دې غواړم. بس خفه کېږم په دې چې ټول پښتانه ځوانان مسافر یو. یاره منو مونږ خو خپل ځای نه وو، لکه مبارزې زیاتې نو، خو ستا په شانو پکې ونه لیده چې داسې راغله. سپیشل خبرې دي. الله دې خوشحاله لره وروره. څه پیغام راکول غواړې دا راته ووایه. پیغام دې څه شی دی؟ زړه خبرې وکړه. بس وکړو بس چې تاسو هم خوشحاله یې، موږ هم خوشحاله یو، بس نور بس وکړو. خو الله تعالی سلامت لره. کردار لري زبردست دی. خوشحاله اوسئ. مننه کوم درنه ډېره زیاته. خپله مسافرۍ کې تاسو هم مسافر یې، خو بس مسافري روانه ده، وخت په خوشحالۍ تېر شي. زیات مخکې ما د اوس زیات د یوټیوب کې ګورم، مبارزې ګورو، څوک یو سوی څوک بل سوی، ځان له ټیمونه چې خراب کړي دي او دې موبایل ته ناست دی، بس دغه کنځلې او یو څه بل څه. او چا کې چې خپل عادت خراب نه وي که نو بل یې نشي خرابولی. خو بس هسې خلکو له مایند خرابوي، دماغ خرابوي. او ستاسو ویډیوګانې سپیشل حقیقت خبره ډېرې زیاتې ګورم. ما ډېر زیات ریکویسټ دغه دی، خو بس په لومړي ځل میلاو شوی نه. اوس روان وم کار په سیټ مې ګاډي وړم، بیا د سره خبرې وکړو. سلامتي دې غواړم وروره. د وروڼو ته به لږ چانس ورکړو ستاسو په اجازې سره. ډېره مننه. الله دې زه وساته. ډېره زیاته مننه. I need the carrots and make black tea please. Thank you. Yeah.
حسن رضا وایي چې کال می راشه وروره هی واتس اپ والا ډېره بخښنه غواړم راشه وروره تا ته ټلیفون روان دی ټلیفون ته جواب السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر څه حالات دي وروره څنګه چل دی وروره شکر چلونه ښه روان دي ښه مزېدار روان دي دغه مخامخ دي څه حالات دي وایه ښه یې بالکل شکر دی کوم ځای سره تعلق لري دا راته ووایه زه خو پېښور چارسدي سره تعلق ساتم وروره هوی هلکه ډېره مزه یې وکړه خوږ را باندې ولګېدلې تاسو د کوم ځای یې زه فلحال د یورپ نه یم او اوسېږئ کوم ځای کې اوسېږم په اسلام آباد کې ښه جي بس د کالم ډېر ارمان و مننه کوم وروره خوشحاله اوسېږئ وایه وروره څه خدمت څه سوال و جواب دا پښتانه وروڼو ته آنلاین یې که نه ټول خلک دې ګوري فلحال ښه څه راته وایي دا خلکو ته څه وایي بره وګوره 315 خلک دې ګوري هلکه صرف تا ګوري چې دا به څه وایي دا بس پیغام به دا درکړو چې خدای د ټولو مسافرو خپل وطن کې ثواب وکړي الهي امین کې نور او بس او کم مسافر هم چې دي بس موږ به د دعا کوو خدای د خپل وطن ثواب وکړي او خدای هم خوشحاله او آباد ساته امین کې الله تعالی دې موږ کې اتفاق راولي اتفاق دې موږ کې قایم شي او بل دا چې موږ یو بل احترام او عزت وکړو دا به موږ کې ډېره د لویه د کامیابۍ سبب شي مننه کوم وروره ډېره زیاته مننه ټلیفون به بل چاته وکړو صحیح ده وروره صحیح ده مهرباني سلام ډېره مننه وعلیکم السلام ښه دا بل ورته ټلیفون کوو چې دی موږ ته څه وایي راځه وروره تا ته ټلیفون شو a butter please with the toast please with the toast وای نو څه وکړو وږی یم ملګرو شعیب عاتل السلام علیکم وروره چاته وخانده هلته بل څوک راته آواز کوي چې دا ما ته خو صحیح جواب راکړه make it warm please yeah احمد علي خان وایي چې کال مې راشه وروره تا ته به کال وکړم راشه زړګي سره ته راشه ټلیفون ته ستا هم بار کامنټس راځي عبدالله بھائی وروره تاسو ته ما کال کړی وروره تاسو ټلیفون نه جګوئ نو زه څه شی وکړم السلام علیکم وعلیکم سلام الله دې وکړي چې بیمار نه وي وروره ناکمونې دکان کې ناست یم چې دکان کې ناست یې سعودي کې مفروشات دکان وا ماشاءالله نو بیا خو صحیح کېنه چې په کار کې د خدای بنده تازه کېنه چې الله در باندې رحمتونه او برکتونه وروي مننه کوم دا راته ووایه د دکان دې خپل دی او که نه دلته کار کوي نه دلته کار کوم څومره وخت نه کار کوي کمنې 3 کاله خو مې ووتل د سعودي عرب کارونه څنګه دي دا راته ووایه ولا اوس هغه شی مزه نشته خو ګزاره ده چلیږي دا خدای دې کامیاب که څه راته ویل غواړې ووایه ورو مننه کوم ورو ویډیوګانې خیر یو که بدې دي خو د پښتنو ته څه ویل غواړې ولا زه خو وایم چې خپل اتفاق سره وکړي د کنځلو نه او د بقایا خبرو نه سم نه جوړېږي په فیسبوک کې یو بل ته کنځل کوي یو بل مور خور یادوي دا بده خبره ده څوک چې ستا خور مور یادوي راته ورور د اواز مې در سره خراب دی زما خپل اواز ما ته واپس راځي ټلیفون دې بندوم بل ورور ته به ټلیفون وکړم مننه ډېره زیاته مننه دې ورور سره هم زما اواز لږ تاسو ته پته لګېدلې وي کال وکړه که نه راشه وروره د مسافرو ته وایي سلام
Wafa Ahmadzai, Sikandar, don't ignore my message. Have asked for it several times. Saida Rura Rasha Wafa Ahmadzai Rura. Rasha telephone ki bade wakhla mehrabani. Salam Sikandar, don't eat السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفیق محمد Rura پوی خوشوي زما په خبرو باندې. وعلیکم السلام. سکندر بای خې جوړې. ډیره مننه Rura. څه حالات دي؟ خې جوړ خیریت. خپل خې. مننه کوم Rura. وای Rura مهرباني. والله مو خو خپل مال سړی په خاطر باندې کو خو تا وی خبره موږ ډیر خپه کړی و یار. کومه خبره و Rura؟ الله پاک دې پکې خیر واچوي. هغه خبره خپه کړی و تا چې ویل افغانان د ما پیښ ته نور ناراضي یقین وکړه ډیر خپه شوی و. وستول خو یو نه دا ټولو پښتنو منځ کې به دغه سوالو جواب وکړو. ښه په احترام ښه په عزت سره. زما صرف دومره خبره اورېدلې وه چې زه افغانان دي زما پیښ ته نه راځي. نه خو تا یو داسې هغه سره وویلې که نه لکه یقینا ته ښه ریسپیکټفول سړی پوه شې موږ تا ته ریسپیکټ کوو عزت درته لرو ته یو ښه چې سلامتي دې غواړم. خو بیا موږ پراوډ در باندې کولی شي موږ خپل سړی که نه که هغه پاکستان پښتانه که بار موږ ټول یو پښتانه موږ دا نه وایو چې پاکستان داسې او افغانستان داسې که نه موږ باید یو بل ریسپیکټ وکړو. خو هغه موږ ویډیو کولی یقین وکړه زه کار نه ستړی راغلم سوري کار کې نه م کالج کې وم پوه شوې تا ویډیو مې کتله خو ولا اوس سره نه داسې یاد راته نه خو یو ځي کې یم خو بیزي مې تا ویډیو مې کتل یقینا زه ډېر خفه شوم پوه شوې خو بیا مې ویلې منځه ټول پښتانه یو غوندې نه وي چا نه به داسې خبره وتې وي دا به یو میسج ورکوي خو یو وسه ته وایم یو ښه موږ در باندې پراوډ کوو موږ د وطن سړی یو پښتون رور مې پوه شوې ښه میسج یې ورکوي یقینا موږ خوشحاله کوي همداسې کنټینیوسه چا خبرو ته غوږ مې نیسه څوک درپسې کنځلې کوي چې شي هلته خو زموږ دې ملک یورپ کې مسافر یې پوه شوې داسې له زړګي سره چې هغه ویډیو کې ما بار وویل چې دا خلکو دغه ویډیو لږه پوره واورئ چې زما مقصد څه شی ما ولې داسې ویلې دی زما دا مقصد نه و چې ما ویلې وي چې وروره افغانان چې څومره یې زما پیج نه ووځئ او مه راځئ صحیح ده زما خبرې پسې شاته ما دا خبره کړې وه چې هغه افغانان چې زه بد راځم او دلته سپکې وردې وایي او ډېرې چټي چټي خبرې کوي نو مهرباني وکړئ چې ما دا خبره هم کړې وه چې عقلمندو خلکو ته ضرورت لرم عقلمند خلک په دې پیج کې پاتې شي او بار زه دغه خبره کوم صحیح ده وروره زما مقصد دا نه و چې ما زه ټول افغان زما میشن هم دغه دی چې زه افغان کوم او د پاکستان کوم دا سره ورونه کوم سره یو لاس شو زما میشن هم دغه دی زما میشن دا نه دی وروره چې یو قوم ته په سپکه وګورم او بل قوم ته په عزت وګورم دومره کمکل خو زه نه یم بس یقینا ولا دا تا ته ښه پته د یورپ کې مسړی دومره بیزي که نه موږ سره دومره ټایم نه وي که نه چا سره نه وي چې فضول د هغه وګوري لایفونه وګوري خو یقین د تا لایف زه شوق سره ګورم که زه بیزي یم هم ټایم ورکوم او دا نور ته خو چې لاړ شي کنځله نه بل څه پکې نسته پوه شوې چې لاړ شي چا به داسې کوي یا باسې کوي پوه شوې تا لایف ته چې لاړ شي یو یقینا یو میسج وي پکې یو څه شي ته حاصل کولی شي نو همداسې کنټینیو د خپل د مبارزه دې کوه انشاءالله موږ سپورټ د سره کوو موږ د سره ولاړ سلامتي دې غواړم موږ ورور سلامت لره سلامت لره څه خدمت دي یو کې پوه شو څه شي داسې خدمت دي ورور غوندې اډر کولی شي خدای دې سلامت لره داسې خبره نشته مقصد زړه مه خفه کوئ په داسې خبرو باندې یقینا چې یو انسان فکر راته کوئ که نه انسانان خو یو که نه نو داسې فکر کوئ څنګه چې په خپلو خبرو کې ووایي چې داسې به څه شوي وي چې تا داسې خبره وکړه نو یقینا چې ما سره به داسې څه شوي وي چې داسې ما خبره وکړه که نه چې زه اکثر ټایم وای د خپل کور نه پکار دی چې تبلیغ انسان شروع کړي که نه نو زه اکثر ټایم خپل افغانان ولې اګینسټ کوم په دې چې افغانان زما را کور خلک دي خپل بالکل زه اول د چپ غږ زه باید په خپل افغان باندې وکم او هغې نه بعد زه باید هغه همسایه ته یا هغه ملګري ته یا هغه دوست ته ووایم صحیح ده ملګرو بالکل دا خو هر انسان درته وایي چې اول تبلیغ د خپل کور نه شروع کېږي وروره که ستا ورور چا سره په بدیه کې جنګ وي نو ته ورځې ته خو داسې نه کوې که نه چې چا سره جنګ دی ته هغه هم په ماری کې راونیسي ته خو اول کوشش کوې چې په موضوع ځان پوه کړې چې دا ولې سره ګرم دی خو اول ورور به اول راونیسئ که نه چې دې خوا به یې کړې چې وروره ته ماته ووایه څه خبره ده په څه جنګ دی سړي سره او که نه جهالت په شان جاهل په شان ته به ورځې چې موضوع نه خبر نه هغه بل به په ګریوان کې رانیسي خو ځان خو خبرول دی بالکل صحیح خبره ده مقصد مې همدغه دی چې زه اکثر شیزونو کې اول خپل افغان اګینسټ کوم رانه سماچم چپ شواله کرته ولې داس خبرې کوي یو انسانو بے ادب شي سپک بشي ته ولې سپک جوړيږي ته ځان ته افغان وای مونږ ځان ته پښتانه وایو ها نو دا څه خونه د ملګرو زما دا مقصد نه خو دومره دی چې
خدر ته پته رہے چې چرته هم لایو ویډیو په ما پسې کېږي هغه به افغان کوي، چې چرته هم ما پسې بد ویل کېږي هغه به افغان وایي. نو اخر دغه خو نه چې د ویډیو نه بعد ما پسې دا خلک بد وایي، د ویډیو نه مخکې نه دا خلک په ما پسې شروع شوي. اخر ما کړي څه شی ته ماته دا ووایه، صرف د مینې او د اتفاق اواز مې کړی او پاکستان ورونو ته پاکستان مسلمانانو ته مې د ورورولۍ لاس ورکړی، صرف په دې را سره بد یې ولې دا ګناه ده؟ بالکل ښه صحیح لیول دی نیولې تاسو ولا چې یو پیس منځته راوړی افغانستان او د پاکستان چې کوم خلک دي کوم یو بل اګینست خبرې کوي یقینا تاسو یو ښه میسج ورکوي. ټول خلک داس نه یو په شمیر باندې څو کسان چې هغه اګینست وي کنه، خو ان شاء الله تاسو سره ډیر خلک ولاړ دي، تاسو سره سپورټ کوي، ان شاء الله مخبل سره ولاړ یو. او تاسو د ما څو کوېشن دي سکندر بھائی مهرباني وکړه. سکندر بھائی ته کوم کنټری کې ته خپل اوسېږي؟ یو کله خو ته ناروې کې موږ د ګورو چې کله ته په استرالیا کې کله چرته یو کله چرته لکه تا بیسیکلی ته کوم ځای کې اوسېږي؟ زه بیسیکلی وروره په استرالیا کې یم، استرالیا کې ویلز کې یم. ویلز وړوکی شهر دی، په دې چې دا وړوکی شهر زما په دې خوښېږي او کنټري سایډ کې ژوند کوم چې آرامه یم، په سکون یم. او اول ورسته فرانسې ته راغلی وې لکه کله ناروې کې کله فرانس کې وې؟ بالکل. او سیکنډ کوېشن زما دا دی څه بزنس دی ستا؟ وروره زه داسې ورکوټی غوندې تجارت کوم انډیا ته، یورپ نه انډیا ته. او تا یو ویډیو کې ویلي چې ته لکه چې تا سره کوالیفیکیشن ما ته پته نشته، تا سره کوم کوالیفیکیشن دی؟ تا ویلي چې زه یو ډاکټر یم. ډاکټر نه یم او داسې لایف پلس ډاټ کام ته چې کله لاړ شي وروره لایف پلس ډاټ کام /زازا یې ورکړه وروره، زما پروفایل به درته راشي وګوره. صحیح ده وروره، موږ در باندې خوشحاله کېږو. زموږ یو افغانی زموږ ډاکټر یو غټ بزنس مین دا موږ دپاره پراوډ خبره ده. موږ خپل پښتون رور افغانی مې او موږ در باندې خوشحاله کېږو او انشاءالله تا ته هم خلک ټایم د نه نیسم، خلک درته ډېر میسج کوي. ما خپل کوالیفیکیشن دی ویلې کوالیفیکیشن زه ډاکټر نه یم، ماسټر کړی دی وروره. ماسټر مې کړی، نو کوشش کوم چې دلته یورپ کې استرالیا کې چې انشاءالله تعالی چې پی ایچ ډي پوره کړم خپله. اوس هم لکه تعلیم دې کنټینیو ده؟ انشاءالله کنټینیو کوم، بس وخت مې اوس ورته ورکړلو، انشاءالله زه خپله پی ایچ ډي پوره کوم. زما خپل همدغه میشن هغه خپل هغه هم همدغه دی چې زه به انشاءالله پی ایچ ډي پوره کوم انشاءالله تعالی، بیا به ګورو. بس الله تعالی دې در باندې په خیر سره خپل کوالیفیکیشن چې شته د مرادای الهي امين تاسو سره ورو پوره کی او ډیر مننه سکندر بھائی. خوشحالي ستاونته خولي ستاونته ګلالي ورونه چې داسې په غلط فهمي کې مس انډرستانډینګ کې ستا مخامخ تر 400 خلکو مخامخ درته وایم چې ماته بخنه کوي، زما مقصد دا نه و، زړه ما بدوي. نه ولا دلته چې موږ کوم دلته موږ افغانان ډیر زیات افغانان دلته اوسېږو کنه، څوک دغه موږ مرګري کنه تا ټایم نه سم دلته موږ مرګریم چې ناس کنه دغه دی بل باره کې دا لایف ولا سین زیاده کې دا منظور پښتنو پلان کای بستنکای. یقینا ډیر خلک چې تاسو سپورټ کوي او موږ خپل تاسو سپورټ کوي، یو خو میسج تاسو ورکوي کنه، لکه موږ کوم جنریشن د پاره تاسو یو هم میسج ورکوي د موږ کوم ینګ جنریشن د وورد کې دی میسج کې لکه خلک خو څنګه چې کنه لایف کې باید د خبرې ونه کی تا لایف تا دلته زنانم ګوري واړه ماشومان هم ګوري غټم ګوري هر څوک ست لایف ګوري، باید خپل لکه یو لیمټ کې اوسېږي کنه. دلته خلک دي زیاړه کې هر څه وایي نو تا کې هغه کارونه نشته. الحمدلله ډیر خبرې ته کوي، موږ د باندې خوشحالي ګزکه د لایف تم راځو. الله تعالی سلامت لره ورو ټلیفون مې در سره وخت شو موضوع ان شاء الله چې ختم او ختمېدل سره زه ټول افغان قوم نه بیا بخنه غواړم، بیا درته وایم دا زما خپل ذاتی خپل انسانیت ته چې زه همیشه چې پوه شم چې دا غلطي شوې ده او یا بل انسان په غلطۍ کې مس انډرستانډینګ کړي نو زه درنه بیا معافي غواړم. بیا نه مخبل سره موږ درنه معافي او هغه دا څنګه میږي. ثانک یو سو مچ وانس اگین موږ ته ټایم راکوم خو درنه یو ار ویری ویلکم برادر، یو ار ویری ویلکم. well I have asked you more times. Thank you very much. ډیر appreciate it. Thank you very much. Thank you brother. خوشاله اوسئ. راځو د بل ورته ټلیفونونه درته کوم ملګرو، اوس مې درته غټ بل ټلیفون هم نه اوس کارټن نه راوباسلم دا به زه صرف لایف ته وچلوم. زما ناشته هم تیاره شوې ده، څه ووایم چې هغه قسم راته سمې غوسې کېږي. السلام علیکم سکندر لالا. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ وعلیکم السلام. په خیر وره ستړی مه شې، څه حالات دي؟ خیر او د صحت په جامو کې پټې ګرانه
الحمدلله 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 1000 بار الحمدلله. مهرباني وروره څه ویل غواړې؟ دا خو ډیره ښه خبره کې ته او دا کومه موضوع دې چې دغه کړې ده یعنی ډیر غلط کار دا ښه کار نه کوي او یو بل ته بدې ردې وایي نو هر سړی دې په ګریوان کې وګوري چې یاره دا زه څه کوم چاته لګیا یم دا بد رد چاته وایم نو ښه کار نه دا غونډو افغانانو ته د لر او بر پښتنو ته د ما دغه ده چې بد رد دې پرېږدي او یو ښه میسج دې وکړي یو بل ته دې هرکلی وکړي یو بل ته دې د زړه نه مینه ورکړي او نفرت ښه شی نه ده. موږ او تاسې غونډ د یو نیکه مسیاني او د یو بوټي د یو دغه نه او ښه کار نه دی ولا ډېر خلک د خوا مې ورته بدي. الله تعالی سلامت لره. بس تاسو غونډ ته خلک چې را پیدا کېږي او چې د امن او د مینې محبت احترام کوي او غواړي چې منځ ته راشي نو الله تعالی دغه رقم ته خلک مونږ کې زیات کړي. خدای تعالی دغه شان ته پښتانه مونږ کې زیات کړي. نو دغه نفرت والا خلک چې کوم دي نفرتونه چې خوروي او دغه شان ته به ویډیوګانو ته ناستي د فیسبوک ولا بعضی ملګري راته وایي د فیسبوک مو بد راغله دا فیسبوک بیخي زمونږ بد راغله دغه خلکو په وجه باندې. نو ډېر افسوس سره خدای دې نه کوي سکندر لالا ته د خپله مبارزه جاري ساته موږ در سره ولاړي او مینه محبت څه شي ته وایي؟ مینه محبت له کوم شي نه جوړه شوې ده؟ مینه محبت آیا دې ته ویل کېږي ښه سړیتوب انسانیت دروند خوی یو مشر ته ښه احترام کشر ته ښه احترام انسان ته د انسان په سترګه کتل د انسان ته د انسان مینه ورکول مینه محبت اول د الله سره د الله کلام سره مور پلار سره دغسې قوم قبیل سره هر انسان سره چې هغه د مځکې په سري او مسلماني زه خو په خپله یعنې په دغو شیانو ډېر سخت خفه کېږم ډېر لږ نه خو بس الله دې ورته اول ماته هدایت نیکۍ وکړي او بیا دې دغو ورونو ته چې کوم مثلا د پښتنو په منځ کې نفرت پیدا کوي او بې اتفاقي کوي او کنځلې کوي مونږ او تاسې یو خپه یو لاس او په کار نه ده ګرانه الله دې وکړي چې په ښه لاره روان شي. الهي امین الهي امین. ډېره زیاته مننه کوم مهربانه وروره خوشحاله او آباده اوسېږي. د نور ورونو ته به لږ چانس ورکړو. ډېره مننه. قربان دې سم روغتیا درته غواړم جوړتیا درته غواړم حتمن اوسئ خوشحاله. الله تعالی سلامت لره. د خدای په امان. دا وروره مونږ ته یو ښکلی پیغام پرېښللو. دا ورور راخلو په ټلیفون کې نصرو شیراني وروره په انګلیش کې مو کمنټ هم کړی دی وروره ټلیفون مې درته کولو او ټلیفون دې څه ورته وایي نه کې راځو وایي دا غټې سترګې او دا دومره غوسه ته اوس په پښتو څه پوهېږې؟ Yeah, I will come. سلام سکندر call me please. اوهو شفیقه ټلیفون درته نه کېږي خدای پاکه ټلیفون درته نه کېږي. پردیسي منګل روره ځاځی روره په خیر روره مهرباني څه راته وایې؟ قیصر خان شفیقه ټلیفون درته نه کېږي. قیصر خان روره تاسو ته هم ټلیفون نه کېږي روره په ډېرې بخښنې سره. دا بل ورور مونږ ته وایي پردیسي منګل تاسو وایئ چې ځاځی وروره او بیا دې ویلې چې پلیز د دې څه مطلب وروره څه غواړې څه راته ووایه انشاءالله چې زه ستاسو کمنټ ریډ کړم. عبدالله بای راشه وروره ټلیفون ته. اورېږه دا ورور ته ټلیفون روان دی. دا جنګ نه چا څه نه دی جوړ کړی جنګونو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشهور جوړ په خیر؟ په خیر نیکی هیله او لوی احترامات. خوشحاله اوسېږئ وروره مهرباني. سکندر وروره څنګه ښه؟ شکر ډېره مننه کوم. دا څه شي وروره کاروبار دې روان کړی دی ماشاءالله؟ موبایل اسیسریز. ماشاءالله په کوم ځای کې؟ ګلګت. اوهو هلکه ګلګت ته به درځم په خیره سره ډېر زر چکر راولګوه انشاءالله. فیسبوک ته دې راولم پوه شوې؟ میسیجونه مې درته کړي خو رسپانس ترې رانه دی مال چې زه لایک یو ته کال وکړو.
مهرباني وروره فی الحال خو مې مخامخ کیمرې ته راوستلی د غونډو پښتنو منځ کې. مننه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. څه پیغام څه میسج ما ته څه خبر مهرباني؟ والله لږ غونته کې نروس یم تا سره مې خبرې کولې. ښه زه وایم چې دغه سارې ولې داسې ټپه ټپه کېږي. بالکل خیر دی ډېر انتظار مې کم از کم 2.5 کال انتظار وکړو لایف کال ته ستا لایف کال ته راځه چې په کال سره خبرې وکړو او ډېر ټیم بعد راته چانس میلاو شو. دا چې اوس مو چانس درته میلاو کړو نو انډیواله نو اوس تا خبرې ورکې شولې خدایا دا ولې سلوټ ستا د چې کوم دغه کوم خدمات دې روان کړي دي سلوټ په کار دی دیتا او سلامتی مو غواړم په ډبلو سلوټ وتا کوم. خوشاله اوسئ. ډیره مننه کوم وروره. الله تعالی سلامت لره. سکندر وروره الله دې سلامت لره. مننه کوم. افغانستان کې زمونږ لکه د رونو په شان مرګري پاتې کیږي دلته موږ سره زه په خپله په پېښور کې پاتې کېږم. صحیح ده وروره صحیح ده. نو زمونږ سره ډېر زیات لکه افغانان پاتې شوي دي. زمونږ بچپن ټول په افغانانو کې تېر شوی دی. منم در سره وروره. که فکر وکړو ټول ورونه یو و د خدای بندګانو. بالکل ټول ورونه یو بېشکه د یوه بابا د یوه نیا لمسیان یو. ملګرو ولې داسې سرچپه فکرار انسان کړی یو بل ته د دښمنۍ خبرې کوي که فکر وکړئ او بیا د یو بل نیاګانو ته هغې نیا ته کنځا کوي هغې مور ته کنځا کوي چې زما ترور کېږي او زما نیا کېږي او ستا خپله تیا نیا کېږي ستا خپله ترور کېږي. زه دې عقل ته بعضې ټایم حیران پاتې یم چې آیا د شیطان دومره زور به مونږ باندې کړی چې ورور سره بد کړو. بالکل دا خبره ډېره ده وختي. بالکل سکندر وروره دا ملګري ټول یو دکان کې یو. ماشاءالله کم از کم 4 موبایل باندې ستا لایو ویډیو ته ناست مونږ ویل کم یو ته به چانس میلاو شي چې خبرې ورسره وکړو. اوهو دا خو لکه ډېره غټه خواري مو شروع کړې. ډېره غټه خواري چې څنګه لایو رالې نو لکه کم از کم 2.5 کال نه زه تا ته لکه لایو ویډیوګان ته کینم که نه نو بیا د ملګري ویل لایو راغلی دی زه لګیا وم گیم کې بیا مې گیم پرېښودو بیا لایو ویډیو ته رالم چې لایو ویډیو ته رالم نو بیا لکه ما ته یو ځل کال رالی خو هغې ټیم کې کنیکټینګ شو کال اوچت نه شو نو بیا لکه ما میسیجونه کول دم کوله دا مې ماشاءالله سلامونه کوي خدای تعالی هم دغه شانته په اتفاق لره که نه دغه شانته چې مینه اتفاق وي که نه تاسو وي دا تره زامن مې دي که نه نو په خدای قسم وکړه چې ما زه دغه د صلاح الدین ایوبي کتابونه ډېر زیات وایم. صلاح الدین ایوبي بار دغه ښکلی پیغام مونږ او تاسو سره پرېښولی دی چې ویلی دی چې تاسو خپل منځ کې اتفاق همیشه قایم ساتئ نو الله تعالی به تاسو سره اتفاق کوي او تاسو باندې به الله تعالی واقع چې برکتونه کوي. نو یاد ساتئ که تاسو که اوس په تاوان کې یې که نه نو انشاءالله که دا شان په اتفاق وای په خدای قسم چې فیوچر ته آینده ته به تاسو ډېر په لوی ګټه کې وای. بالکل خو چې ستاسې اتفاق قایم وي. بالکل بس خوشحاله اوسئ وروڼه او تاسو راټول وروڼو ته ډېر زیات سلامونه. ټلیفون کله نه کله چانس راکول لایو کال کې نه اوس خبرې اوس داسې دی چې دغه لایو نه بعد زما فیسبوک څومره وروڼه ما سره کیمرې ته راځي زما فیسبوک نه درته اتوماټیک ریکویسټ راځي نو زما ریکویسټ بیا قبول کړه ما سره چې فیسبوک ته راشي نو زه به تاسو ټاپ فین ته واچوم نو ټاپ فین کې به تاسو چې کمنټ کوئ نو دلته ستاسو کمنټ ما ته ښکاري بیا به زه ته کال کوم. سکندر بھائی یو خبره دا کوم لکه زه خپله اوسه پورې په ټاپ فینس کې یم کم از کم دا هفته یو نیمه 2 کېږي چې لکه د ټاپ فینس نه وځی یم که نه زه عبدالله بھائی په نوم په ټاپ فین کې یم. نو تا خو به څه مسټیک نه وي که پیج دې انلایک کړی وي په مسټیک سره نو هغه بیا ستاسو هغه دی. نه هیڅ مسټیک مې نه دی کړی لکه دا خو ډېر ټایم نه ستا آی ډي موږ سره دا یو مسافر والا لایک کړې ده. صحیح ده نو زه کوشش کوم پرې چې پروسس بیا که چا څوک ټاپ فین نه وتلی وي نو بیا 15 ورځې پروسس دی خو زه اوس تقریبا پکې کنفرم کوم نو ګورم که نه 15 ورځو کې تاسو واپس ټاپ فین ته راځئ انشاءالله. په دې ټاپ فین کې دغه ښه سیسټم دی که نه چې تاسو فیسبوک نه هیک کېږي که نه خبره دغه فیسبوک مو سیکیور وي ډېر زیات په دې چې د پیج سره تاسو ریلیټډ وای که نه نو دغه مسله ده. بالکل مننه کوم وروره ډېره زیاته مننه کوم ستا په ټولو وروڼو ستاسو په ټولو انډیوالانو باندې ډېر سلامونه وایم. مننه الله دې سلامت لره. سکندر بھائی په مسنجر مې درته دغه کړې ده لږ که جواب دې بیا راکړلو مهرباني بھائی
په دواړو سترګو ما ته پرایویټ فیسبوک میسنجر ته میسج پرایویټ ضرب ابابیل په نوم چې کوم استا آی ډي د پاغه باندې نوم خو ما لکه ډیر دا صحیح دی دا صحیح دی بس دا صحیح دی کتل شي نه نو پرابلم ټول ورونه دا صحیح دی ډیر مننه سلامتی غواړم ټول ته سلامونه کوي وعلیکم السلام په ټولو باندې د مینې ډک سلامونه مننه راځو دا بل ورور واخلو شفیق خان نادان پرنده اوفو خا عزیز الله سکندر الله تعالی مننه کوم اوهو بوس څنګه چل دی الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستړی مشي په خیر جوړ په خیر حال دي ښه جوړ په خیر حالات بس ډیر ښه دي شکر الحمدلله تازه ستاسو حالات دي الحمدلله الله جنس ناراضه مننه صحه مالدا شته نن بیا په خوشاله د خیر تیر سي نه اوس مې فکر کولو چې دا څنګه پرې شین سحر را ناست یو بیر ځانم تیار کړې زما په خیال چې د پیج ته لایو ویډیو ته ځان را تیار دا څه ښکارې نو ماشام په خوب لیدلې ما چې راکښنه سره ما هغه دی راغلی دی چې ما په ځکه مې څه خبري و چې دا پښتنو د مابین د هغه غلط فهمیانی ووزي چې موږ ته اکثره پښتانه دا رقم دی وای ګوره ډېر پوجي ماشاءالله او ډېر ساده دی هغه خبره کړې د موږ سره وای موږ یو نفر یو انډیواله نیسو په طلاو په زر را نیسو یو انډیوا جوړو په زرو په طلاو را نیسو او بیا بیرته په خاورو خرڅو زبردست په ما باندې ځړې خو به دي سکندر ته څو ورځې مخکې لایو کړی وو تا دا خبره تا مثال کې بلکې تا په خپل سی باندې ډېر سی خبره کړې تا ما و پیسې افغانان نه راځي دا خبره تا کړې وو دغه وشات هغه خبره وه هغه خلکو ولې ونه لیدلی چې تا په څه شي وویل دا خبره او تا کوم خلکو یاد کړله چې کوم پښتانه چې ما و پیسې نه راځي تا وویله تا څوک ما نه خوښېږي ما سره نه لګېږي څوک سنځل کوي هغه دپاره دغه ځای نه دی ما پیج نه دی زما د پیج جواب دی همدغه خو مسله وه وروره همدغه خو زه هم خلکو ته چغې وهم تاسې زما خبرې پوره وانه اورېدلې پوره خبره وانه اوري او په زړو کې دوی درته مثال خیره پیدا کړي او دوی بیا د پیج ووځي زه یو خبر دا کوم د ټولو پښتنو ته وایم چې تا اوله وار د کمیټې وخت چې تا ورکړی دی تا ته پیسې ملویږي پر دا لایف باندې نه ملویږي شفیقه ته ما پیژنې پوه شوې خو زه تا داسې پېژنم زه په دا پیج کې به څوک څونه نه پېژني کله زه چې تا پېژنم تا ما ستا هغې ټوله سره شعر جو د بله دغه کوو سره خو دې ته دغه تاسې لږ فکر سوچ ووایي اوس مسلمانانو دغه سړی راځي همیشه یې تاسو ته ولیدي چې په مینه په محبت سره د یو بل مور مه یادوئ خویندې مه یادوئ په عزت سره اوسېږئ که څه هغه د پاکستان پښتون دی که څه د افغانستان پښتون دی دواړه په محبت سره اوسئ هغه ستا اول میسج او دغه ستا پیغام دی چې تا همیشه رسوي هغه ټایم چې تا خلکو ته ویلي دي تا هېڅ وخت نه دي ویلي چې مثال افغانۍ دې زما پیج ته نه راځي تا ولې هغه افغانۍ چې ښکنځل کوي بلکل خدای ګواه دی چې زما همدغه مقصد مې همدغه و تا ګوره زه تا پېژنم زه ستا ټوله فامیل پېژنم تا افغانۍ یې ته پښتون یې ټوله پښتانه افغانان ټوله مسلمانان پکې یو د بل سره بېشکه هېڅ شک نشته هغه لپاره پښتون په محبت په مینه سره واوسېږي یو د بل عزت وکړي احترام وکړي دغه ستا اول میسج دی و تاسې پلیز کله چاته چې یو څه غوسه ورسې شی وسي چې دونه مینه محبت ورکوي نو څه دغه برداشت یې مه کړي څه غوسه هم برداشت وي کله غلطي کله مخ خپله حساب کلیک سي ورور سره غوسه بلکل دې مقصد دا نه دی چې معنا زه بیا دا نه راځم دونه ولې دا ولې چې ما دلته داسې خلک نه دلته داسې خلک سکندره ناستې چې دوی د دغه څه ډرامه جوړوي په یوټیوب بلکل لیدلې وې زما ویډیو یې لګې کټ کړې وې او بیا چټي خبرې کوي خدایا ګوره اول سر مثال زه تا ته دا وایم چې تا ته په دې کې چپله صدقه جاریه چې ته غواړې چې ته وایې چې هم په دې دنیا کې هم په هغه دنیا کې ماته ثواب میلاو شي څوک په غلطه روان دي هغه په صحیح دغه یو پیغام دی ته دا موږ ته خدای ګواه دی چې زما همدغه ارادې دي
خو قسم اخلم چې تا ته ولاکه یو روپیم په دغه پیج باندې تا ته نه راځي ولاکه واخلم دا زما لپاره حرامو کې حسابېږي. بیا هم تا خپل قیمتي وخت موږ ته راکړی دی ټولو پښتنو ته جوړ کړی دی چې دغه وکه سره مه کوئ دا چمونه مه وایئ کنځل مه کوئ یو د بله نفرتونه مه کوئ. هغه پښتانه که هم د افغانستان دي که هم د پاکستان دي دواړه یادونه چې غلطه خبره کوي تا دا کلیر کړله چې زما پیج که تاسې نه خوښوئ په تاسې زه ډېر بد لګېږم مه راځئ. بالکل د ښنځلو پیج خوښ دی خپل عزت چې په بې عزتي درته ګوري هغه پیج یې خوښ دی ورسې هغه ته ورځئ. زه خو د هغه درته یو د بله خپل مندې او خوندو ته ریسپیکټ ورکړي عزت ورکړي احترام ورکړي په مینه سره وڅېږي. هغه ستا میسج دی تا ما ته پرایویټ هم ویلي دي پرایویټ ما سره پوښتنه کړې په وټساپ یې پوښتنه درته کړې ده مګر دوی سادهګان ولې نه پوهېږي دا پیج ته راځې خو د هغه پښتنو دپاره راځې ته پنجابی نه راځي سندی به نه راځي انګلیش به نه راځي نور خلک به نه راځي دغه پښتنو ته راځي. بالکل نو دغه څه ووتله چې مالته زه دغه پیغام وکړم چې یو مسلمانانو خدای ته وګورئ دغه سړی چې راځي د بل هېڅ مقصد نه دی. تاسو ټول ته وایم تاسو په ټولو باندې زما سلام تاسو ټولو ته وایم ورونو دا سړی نه دي ویلی چې دا زما پیج چې افغانۍ نه راځي یا زما پیج چې پاکستانۍ نه راځي. هغه وایي وروره چې کم سړی ما پیج نه خوښي زما خبرې بدې په لګېږي او خپل بلډ پریشر های کېږي نو ما پیج ته ما راځي دا خبره وکړه او ښنځلو والا ته وویله. نو ما دغه پیغام خالد درلودی که د سهار وختي ناشته هم نه ده کړې ساده اوبه راته پرتېږي. ما ته هم ناشته تیاره هغه غټو سترګو والا چې هغه واټساپ کې بار په غوسې راته ګوري کړه تال بټر ټوسټ راوړه ما لیکل بټر هغه ته غلط شو کله میسج غلط شي دا خراب دي کې نو وروره سکندر وروره دغه پیغام خالد د لوري و د ټولو پښتنو ته چې تاسو د زړونو څخه خپل نفرتونه ایسته کړئ. سکندر وروره خبر نه ده کړې حساب ده نه ده پیژو همیشه چې ښه خبرې یو ښه میسج تا راغلی او دا پیج ته دا پیج دغه پښتنو زموږ لپاره جوړ کړی دی چې دا پیدا ورسېږي ته پیدا رسېږي ته کاروبار لیاز ژوند کې زندګي کې دا ټول دغه رسېږي سره نو مه کوئ دا شی چې یو شی ته په لکاو په کروړاو باندې رانیسي او اخري کې په خاورې باندې خاص کې اوس نو که سکندر یو خبره وکړه چې هغه خلک د زما پیج ته نه راځي چې هغه مثال زه نه پر لګېږم په یوټیوب کې کټ کړه دا شی نو تاسې بالا د پیج ووتله ستاسې ولې دا خبره وکړله هغه زر خبرې چې کړي دي ستاسو د ښو لپاره هغه ځای ته ولې سوچ نه وي هغه ته فکر ولې نه کوئ. یو مشر دی همیشه ناز در کې نه کې یو ورځ غوسه هم در باندې کوي هغه محبت غواړي خو د غوسه هم برداشت کوي. بېشکه الله تعالی دې ستا په پښتو خلک پوهېږي که زما په پښتو نه وي پوه شوي ما ته خو اکثر خلک وایي ستا پښتو هم پنجابیانو په شان دی نو الله دې ستا پښتو خو وروره ساده پښتو دی کندهار پښتو دی الله دې ستا په پښتو اوس دا خلک پوهېږي. بالکل الله سکندر وروره زه تا ته خبره کوم چې په دغه لایف مقصد اکثره زه وینم تا ما تر اوسه پر نه لیدلې چې یو په اردو جره ولاړ چې یو جابل مور یا دی خور یا دی وغه دی په سندي په بلوچي په فارسي په فارسي کې لاله ستاسو ده دا زموږ پښتانه ولې یو د بلدونه بي عزت سره رسي ولا منځ کې څه حسد او دغه جلسي مونږ نیچرل لرو زما په فکر سره دا نه چې هغه کو خو دغه نیچرل چې دغه شیز مونږ لرو کنه بنیادی نو اوس خو د عقل زمانه ده وروره د ټکنالوژي زمانه ده نو اوس خو په کار د هر انسان پوه شي چې یو بل ته ضرورت لرو نو چې یو بل ته ضرورت لرو ورونو نو په کار ده چې دغه شینه او دغه بنیادی مسلې نه چې دا ناجایز ده نو دینه مونږ تاسو په کار ده چې ووځو کامیابی ته سوچ وکړو چې د یو بل احترام وکړو او یو بل سره یو شو مونږ تاسو به کامیاب قوم شو. زه دلته په یورپ کې تا ته ښه پته راځي زما ټول لیندین پنجابیانو سره انډیانو سره یقین مو په خدای وشه چې دا دواړه قومونه دا دواړه خلک چې ما ته څومره په احترام سره ګوري والله که درته ویلی شم په هر کار کې را سره ایمانداري په هر کار کې را سره یوه ژبه یوه خوله او یو کار ورسېدلی
او الحمدلله زه ورسره هم دغه شانتي یم چې په نیمه شپه اواز وکړي بسترې نه وغورځېږم او ورور دا نشته چې ناروی دا نشته چې ډنمارک دا نشته چې سویډن دا نشته چې ایټالیا بس ځم په دې چې ځان مې هم دغه شانته ورسره ایمانداره کړی نو زه حیران پاتې یم چې آیا پښتانه هم داسې جوړېدلی شو دا ستا په خبره چې دا ته اوس وایې چې دا ولې داسې یو همدغه خو مسله دی وروره مونږ کې دا دوه شیونه دي جیلسي او کست حسد چې ورته وایي دا مونږ کې بنیاد نه را روان دی چې زه فکر کوم خو مګر اوس په کار ده چې دا ختم شي دا په دې په کار ده چې ختم شي د ټیکنالوژي او د عقل زمانه ده هر سړی تعلیم یافته شو وروره که تعلیم یافته که سکول کالج یونیورسيټي ته نه دراړ په خدای قسم ده چې نن سبا د موبایل نه هم خلک هوښیارېږي د موبایل هم درته ټیچ کوي هر څه که نه دی دغسې هر څه دغه خو دی به چې هغه شی زده چې بد اوس دی پر بد ولې دغه ستا خبره صحیح ده که نه په کار ده چې اوس خو ته فکر وکړو که نه سکندر وروره دا د پښتانه دا رقم دی کله بارود خو پیژنې بالکل 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 چې دا ماز چې نږدې هم خپل ځان خرابوي هم بل خرابوي مګر خدای ته بس ته په تعلیم وکړي په اولادو په بچیانو تعلیم وکړي اوس نن سبا وخت کوم ځای ته ورسېدي موږ دلته په هغه دا اوس موږ دونه پاتې یو دونه شاته یو دونه دغه یو سره ټول خلک مخته ټول دغه قومونه مخته ولاړ د پښتون ولې شاته پاتې دي خو نسته محبت نسته دغه نسته پکې موږ په مابینځ کې اتفاق نسته چې یو وګوري چې دا لږ هوښیار دی دا لږ په ترقي روان دي جلسي ده په دې کې به کوي دا خبره د مین شی دا دی زه دا اتفاق نه لرو پرون شپه ما هغه لیدلو دې سره لایف ختموم پرون شپه ما د یوسف جان پروګرام لیدلو نو یوسف جان ته ما میسج وکړلو ما په 2 لاسو درته سلام کوم ما ژوند دی ما سر وختان دی ورسره سپین کړل دی پښتنو سره هغه یو پروګرام کړی وو چې پاکستان کې یو کلی دی تاسو به ویډیو لیدلی وي په هغه کلي کې وروره په هغه کلي کې د نیر اوبه خلک څکي هغه مردارې اوبه چې چټلې اوبه دي د نیر هغه خلک څکي په دې چې د غاښونو بیماري خلکو ته پیدا شوې ده ویډیو به ډېرو پښتنو لیدلی وي په یوټیوب کې راغلی دی یوسف جان وایي ګورئ نو هغه کلی کې چې یوسف جان هر یو ورور هغه کوي انټرویو کوي هغه هر ورور ځوان دی نو دغه خبره ډېر زیات حیران پاتې شوم دا دومره ځوانان دي دغه ځوانانو کې دومره همت نشته چې دا اتفاق وکړي 15 ورځې 20 ورځې دا په شریکه یو غټ کوی وکندي مونږ او تاسو چې د یو کلی د خپل کلی کیر نشو کولای د خپل کلی د پاره ځوانان نشو جګیدلی نو بیا ولې داسې چغې وایي چې پاکستان ته نه زار شم افغانستان ته نه زار شم دا ټول فیک خبرې دي آیا دا دومره بې همته شوي دغه شیز ته ما پرونه راسه بیخي ذهن خراب شوی یقین دې راځي که نه بې اتفاقي یو بل ته ښه جي قربان وایو سلام علیکم او یار په خیر همداسې دی که نه دی او یارو چرته او تر غاړې وکړم خبره چې د عزت د حیا د اتفاق راشي به نه یار وي نه پلار وي ورسېدی نو اوس دا مکمل کلی چې هغه یوسف جان ترې نه پوښتنه کوي چې آیا زنانه او غاښونه هم دغه شانته شوي وای ټول زنانو بچیانو بوډاګانو نارینه وای زموږ د خپل داسې حق حیران پاتې وم ما تاسو یو 15 ځوانانو کې دومره غیرت نشته دومره حیا تاسې نه لرئ چې خپلو زنانو دپاره راوځئ او په دې ګرمۍ کې کوهي ته شروع وکړئ یو 15 ورځو نه کوهي وکندئ او غټ کوهی وکندئ اوبه راوباسئ دا د نیر د غولو اوبه څکئ تاسو شرمېږئ نه یوسف جان ته ما هم دغه شانته میسج وکړو ما ستا په ځای که زه وایې که نه دغو خلکو ته به ما ډېر سټریکټلی ډېر سخت میسج ورکړی او دغه خصوصا دغو ځوانانو ته چې ستا مخامخ ولاړ دي دغه د اتفاق ځای دی دغه د بچ تاسو سره دغه خبره ده او شکایت به کوي حکومت نه چې حکومت تاسې موږ ته نه کوي حکومت موږ ته فلټر هغه نه کوي ورونو تاسو هم څه کولی شئ حکومت چا پسې ورسېږي آخر تاسو ما ته دا ووایه کلي ته درشي اوس خو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه نه ده کنه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مثالونه ورکو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې خو دومره هجوم نه وکنه دومره کلی خو نه وکنه دومره مخلوق خو نه ها الته خو پیاده راو ورو اسانو باندې تاګو پیاده باندې به هر کلی ته ورغل اوس خو ورو په هزارهاو کیلومتر کې یو ملک جوړ شوی دی کنه دغه شانته پاکستان ته کراچي 2000 کیلومتر کې پاکستان جوړ شوی دی افغانستان هم دغه شانته نو حکومت د چا د بوجې خوله بنده کې تاسو ماته دا ووایه آیا تاسو په خپله هم څه کولی شئ کم سے کم یو کوی نه شئ کندلی یو بلچس تاسو په کور کې نشته یو څټک تاسو په کور کې نشته دومره بې همته شولی پښتانو
والله ډیره د افسوس خبره کم سے کم خپلو زنانو نه شرم وکړئ به څه وایي چې په کلي او قبیله کې ځوانان لرو او ټول د زنانو په شانتې بنګړي دي واچوي. والله پرون دی پروګرام ته دومره خفه وم یوسف جان د ما دومره غټه پر پړه ولېږله که نه ما یې که ستا په ځای زه وایم که نه زه وایې که نه والله قسم ډېر سټریکټ میسج به ما دې ځوانانو ته ورکولو کوم ځوانان چې تا نه په دې ویډیو کې چاپېره وو. سکندر وروره دا خبر خو ډېر دغه زبردست دی چې دی پوه سي دی هغه مین پوینټ دغه خبره دی په خدای څنګه به نه پوهېږم دغه درته راتاوېږم وروره د ټکنالوژۍ او د عقل زمانه دی او بیا هم نه پوهېږو. ستا خبر نن سبا کور په کور کې څوک کښېنستی د دغه موبایل څخه د دغه ټکنالوژي څخه خپله تعلیم اخیستی سي فایده اخیستی سي پوښتنه کوی سي نالج یې اخیستی سي هر څه کوی سي داسې مګر دی په صحیح باندې نه ځي دی په غلطه روان خدای پاک خدای پاک خاطر کې سره ګورئ دغه خپل تاسو په موږ تاسو خو عمر دغه تېر سو په دا جالتو په دا باندې تېر سو په خپلو بچیانو باندې رحم وکړئ تعلیم په وکړئ. بالکل بالکل حقیقت وایي وروره. شفیق وروره ډېره زیاته مننه کوم زما ناشته بس دا کس بیخي د غوسې نه تک سور شوی دی که نه مننه چې سکندر تا ما ته ویلي تا اوس ګوره پر لایف دونه نه راځې ډېر کم راځې لوړ چې دغه څه ودي موږ ګامې ته راسه مګر پلیز ته د هغه خلکو خبرو ته مه ګوره تا چې څه کړي دي هغه الله بېشک والله چې همغه الله لپاره یقین دی وس ته خپل په مینه په محبت یې کوه او پلیز د هغه خلک پیدا لکه هوښیارانو هغه به بېرته پوه سي ستا لپاره که افغانۍ دي که پاکستانۍ دي دا دواړه یو بېشکه ورونه یو تا ولې بله سر بېشکه ستا خپله افغانۍ بېشکه هېڅ شک نشته تاسو ولې غلطه کوئ او خپل ورور ته به څوک وایي دا خبره تا میسج کړی نو پلیز تاسو ټول افغانان ته زه دا هیله لرم چې دا سړی نه دي ویلي چې زما پیج ته مه ځه هغې هغو خلکو ته ویلي دي چې تاسې که زما خبرې په تاسې بده لګېږي او زه دا ښکنځل نه کوم دغه په تا بده لګېږي نو تاسې ما پیج ته خو ولې ته ښکنځل نه کوې په پیج کې ما د اوسپنې جام لیدل ستا ښکنځل که دی هغه ښکنځل غواړي خو موږ نشو کولی یاره خدای دې زما خوله ماته کړي استغفرالله زه به دومره یو کمزر پایم دومره یو بد انسان شم چې زه به بیا چا پلار ته او بیا مور ته و د خدای بندګانو قرآن قسم دی دا ځان مې داسې لړزېږي چې دا خولې نه مې داسې بد معمولي وځه ګروپ کې ګوره زه تاسو سره کله وارې فری کېږم شفیق وروره خدای ګواه دی یقین مو په خدای وشه بیا هم زه تاسې نه هم شرمېږم چې دا خپل ملګري په دې ګروپ کې یو هغلته مونږ کنځا خو نه کوو خو بعضې داسې تیره خبره وکړو مذاق جوک کې که نه په هغې باندې هم واللهي قسم ده ډېر زیات شرمېږم ګوره پخه در باندې کومه چې همیشه چې تا کړې د صحیح خبره چې کړې ده زه ستا په یارۍ باندې فخر کوم زه په خدای په تا باندې کوم چې تا همیشه صحیح خبره کړې غلطه چې نه ده کړې چې څوک پوهېږي څوک په صحیح معنا باندې دا خبره وړي هغه په صحیح معنا وړي چې څوک په غلطه وړي هغه غلطه باندې روان دي نو دې ته زه ټولو ته دا وایم چې پلیز خپل ځان هوښیار کړي نه دي ویلي سکندر داسې نه دي ویلي چې عام خاص ټولو ته ستاسو دپاره راځي هغه خپل قیمتي وخت یې درته ضایع کړی دی راځي په پښتو به دلته ګرځي او دوی بېرته درته وایي په پښتو مه راځي مړ ته پښتانه نه راځي نو څوک راسي انګریزان راسي بل څوک راشي ورته خو هغه خو نه راځي دغه پښتو نه حقیقت وایي بالکل حقیقت وایي شفیق جان ورو ډېره زیاته مننه کوم او بس د لایف ویډیو ختموم او دې سره تاسو ټولو ملګرو نه ډېره زیاته مننه کوم سلامتي مو غواړم شفیق ډېره مننه کوم تھینک یو برادر اوکې الله پامان بس مننه ملګرو دې سره خپل لایف ویډیو ختموم تاسو ډېره زیاته مننه کوم او بل خفه کېږئ مه او خفګان به نه کوئ دا یو مسافر زمونږ او تاسو د حق اجرا ده صحیح ده ملګرو دې کې هر رور ته د حق ویلو بلکې هغه حق چې پوهېږئ چې هغه حق د چا په زړه باندې بد ونه لګېږي داسې حق به هم نه وایو چې پوهېږو چې دا حق د بل انسان زړه بدوي لکه دغه شانته حق اوس د بعضې افغانان وروڼه زه منم چې ملامته نه دي لایو ویډیو کې راشي چې دا وایي چې دغه پاکستان نه د پاکستان اډه ورکړه افغانستان ته دا یو حق دی دا موږ او تاسو ټول منو دا بالکل حق دی خو دا حق ویل هېڅ کومه فایده نه لري حقیقت درته وایم فایده په دې نه لري چې دا صرف او صرف د پښتنو زړونه دردو او هغه پښتنو زړونه دردو چې هغه خپله ځان ته بیسیک نه افغان وایي هغه خپله ځانونو ته پښتانه وایي
نو د دې څه مطلب او که حکومت ته پیغام ورکوي نو حکومت خو مونږ او تاسو ته د دغو خبرو کوم اهمیت نه راکوي کنه خپل اشرف غنی صاحب مونږ او تاسو ته د خبرو اهمیت نه راکوي او که د دې خبرو اهمیت مونږ ته اشرف غنی صاحب راکولو نو اشرف غنی صاحب چې په دې 13-2 هفتو کې پاکستان وزټ کړی آیا دا خبره عمران خان صاحب سره وچړله نه وی نه چړله بلکې اشرف غنی صاحب په عزت په احترام عمران خان صاحب سره نورې موضوعګانې وچړلې او دواړو ښه په عزت په احترام سره آخر سر ته هغه موضوع ورسوله او که ونه رسوله بلکې اشرف غنی صاحب ښه په احترام په عزت سره پاکستان نه افغانستان ته واپس شو صحیح ده که نو دغه رقم ته حق چې وایه نو ملګرو بیا لږ فکر کوئ چې په دې داسې حق کې مونږ صرف خلکو زړونه دردو او که نه دا حق چې مونږ وایو د دې حل هم راوباسو حل خو یې نه شی راوباسلی زما په خیال خو دغې نه به بهتره دا وي چې دا موضوع وي مونږ او تاسو بدلې کړو ښې ته فکر وکړو اتفاق ته فکر وکړو په دې چې کله د خلکو په زړونو باندې مونږ او تاسو مینه محبت قایمه کړو او اتفاق منځ ته راوړو نو بیا به هر پښتون هر مسلمان رور مونږ او تاسو سره وایي چې لبیک لبیک اوس لبیک نه وایي اوس که تاسو دغه حق وایه نو یو به درته وایي چې ستا په شانته جذباتي وي هغه به درته وایي چې ډېرې ښې خبرې ابل به درته وایي چې مور او خور دی داسې ابل به درته وایي چې تاسو په درې واړو باندې لعنت چې را څوک درته کنځا کوي دغه باندې هم لعنت دا څوک چې ویډیو کې ناست دی په دغه باندې هم لعنت او چې را څوک ورته وایي چې ډېرې ښې خبرې کوي په دغه باندې هم لعنت همداسې دی که نه ده نو اوس خبره دغه ده نو مهرباني ته وکړئ خدای ته وګورئ فلحال وخت زمونږ او تاسو د ټکنالوژۍ او د عقل دی خپل ماشومان ښکلي تربیه کوئ خپل ماشومانو ته د عزت خبرې وکړئ خپل ماشومان رالوی کوئ که مونږ او تاسو څه حاصل نه کړل نو په خپلو ماشومانو نه تمې وساتئ چې انشاءالله تعالی دا به زمونږ فیوچر برایټ کړي دا به زمونږ نوم روښانه کړي نو که مونږ او تاسو داسې په نفرتونو اوس هم یو په دې د عقل زمانه کې او په دې ښکلې زمانه کې او په دې ښکلې زندګۍ کې چې الله تعالی مونږ او تاسو ته ډېرې ښکلې زندګۍ راکړې دي ډېر ښکلي ښکلي ځوانان رالویه شولو او په دې په ځوانۍ کې او په دې کارونو کې هم مونږ او تاسو د خولې نه داسې پوچ شو چې بل مسلمان راته په سپکه رہی بل مسلمان راته زما مور او خور ته کنځا کوي نو آیا مونږ او تاسو به خپل ماشومانو ته بیا څه وښایو هغه مور او پلار چې رانه تمې لري د هغوی تمې ټوټې ټوټې شوې په دې ټوټې شوې چې هغه چې کومې تمې لري کومې دعاګانې مونږ او تاسو پسې کوي همغه مور او پلار ته راته دغه خلک کنځاګانې کوي په دې چې زمونږ خوله ډېره پوچه او سپکه روانه ده احترام ورک شولو زمونږ په خوله کې عزت او حیا ورکه شوله زمونږ او تاسو په سترګو کې ادب ورک شولو زمونږ او تاسو په زړونو کې د یو انسان اداب وکړو بعضې خبرې داسې وي بعضې د حق خبرې داسې وي چې هغه به د احترام د آداب د وجې نه خوله کې پټې ساتئ داسې به پټې ساتئ چې پوهیږئ چې دا حق دی خو دا حق د دې ځای ویلو نه دی دا د دې ځای ویلو نه دی که غلطه خبره کو نو داسې خو نه ده چې هر حق بس تاسو وایه تاسو ته خدا هم الله تعالی ویلی دی چې بعضې داسې دروغ چې هغو دروغو باندې یو کلی جوړیږي یوه قبیله جوړیږي یو انسان زړه آبادیږي هغه دروغ نه دی خو هغه حق نه دی هغه حق هم حق نه دی چې تاسو د بل مسلمان زړه پې خفه کوئ او زړه ته درد پې رسوئ او پوهیږئ چې د دې حق هغه رښتیا تاسو نه لرئ چې هغه تاسو بیا منځ ته راوړئ او حل یې راوباسئ د داسې حق چې تاسو یې منځ ته حل نشئ راویستلی هغه حق مه وایئ هغې کې د ځان بربادي ده د عزت د حیا بربادي ده او د قبیلې او د قوم بربادي ده او ستاسو په سر باندې ټول قوم ته بیا خلک کنځاګانې کوي ستاسو په سر باندې ستاسو په دې پوچه خوله باندې تاسو یو ورکوټی شانتې اوقات په ولرئ یو ورکوټی شانته انسان به وړه خوله به مو وي د توتي په شانتې هغه په زرهاو کیلومیټر چې یو وطن دی یو ملک دی افغانستان او پاکستان یادېږي هغه ته خلک کنځاګانې کوي هغه دا فکر کوي چې که په وطن کې ټول ستا په شانتې را شانتې واړه د سپکو خلو والا خلک دي او که نه شته که نه ته چې کمکل دا ستا په شانتې کمکل خو نور هم شته که نه ته چې کمکل شای ته چې سپک شولې په دې ویډیو کې ستا په شانتې سپک خلک په هغه وطن کې هم شته چې کوم وطن پسې ته د سپیو په شانتې ټغېږې پرې چې همغه سپی راجګېږي ستا وطن ته کنځا کوي تا ته نه بلکې ستا ټول خاندان ته کنځا کوي نو ته خوشحالېږې په دې حق سره حق داسې وي تا باندې خو فرښتې لعنت وایي تا باندې خو الله تعالی لعنت وایي تا باندې خو هغه ټول خلک لعنت وایي چې هغه ځان ته عقلمند وایي پرې چې ځان دې سپک کړی ته خو د عزت والا انسان نه ملک ته که خیر رسوي نو مینه محبت منځ ته راوړه که وطن ته خیر رسوي په وطن واقعي مین نو یو وطندار انسان جوړ شه
یو وطندار انسان جوړ شه. وطندار انسان داسې جوړیږي چې په عزت د حیا خبرې وکړي، د غیرت ښکلې ښکلې خبرې وکړي. حکومت سپورټ کا، مسلمانان سپورټ کا، پښتنو ته ښکلې ښکلې خبرې منځته راوړه. دا دردونو، دا غلطو، دا پچو خبرې، دا مرګونو خبرې دې نه ستړي شولو نور. هر سړی مینې وغیره، هر سړی د محبت وغیره. آیا تر څو به هوښیارېږئ تاسې؟ تر څو به تاسو هوښیارېږئ؟ تر څو به دغه شانته په غافلیت کې پراته؟ دا زمانه وګوره، ټکنالوژي وګوره، دا دنیا وګوره په کومه لګیا، قومونه په کومه لګیا. ما سره پنجابیان، هندوستانیان دي زما په کاروبار کې چې موږ دې ځای نه ایکسپورټ کوو انډیا ته. په احترام او عزت راته ولاړ دي. دې ځای نه انډیا ته لاړ شم، زه وایم که ټول انډیا راته داسې سلام کوي. دې ځای نه زه اوس پاکستان ته روان یم، ما ته پته ده چې ټول پاکستان به داسې راته سلام کوي. ولې؟ چې الحمدلله همیشه مې خوله درنده ساتلې ده، همیشه مې خپله ژبه درنده ساتلې ده. او الحمدلله که زه خپل وطن ته لاړ شم، په خدای قسم ده چې خپل وطن کې دا کوم دا سپک سپک خلک چې راپسې بد وایي، دا خو زه سره خپل وطن کې حسابوم نه. مګر زما عزت په تاسو زما په خپل وطن کې بیا وګورئ چې هلته رانه خلک ځانونه قربانوي. تاسو ورسېدله دا په حساب چې را کومې سپږې سپږې ورته وایم، دا په وطن کې دي نه، دا وطن نه بهر خلک دي. دغو ته زه وطن والا خلک نه وایم، د وطن خلک به زه په وطن کې بیا ګورم. ورسېدلی پرې چې په خپل ځان مې اعتبار دی. الحمدلله همیشه دروند انسان یم، همیشه مې درنده کارونه کړي دي، همیشه ډېر دروند، مګر هم سپک مې نه چاته لیدلی دی او نه زه خپل ځان ته سپک ګورم. نو داسې درته وایم چې خدای تعالی ته وګورئ، الله ته وګورئ چې په صحیح لاره راتاو شئ. ځانونو ته درانده فکر وکئ، درانده خلک یو، درندې خبرې وکئ، په عزت یې وکئ، په احترام یې وکئ. په خدای تعالی چې تاسو یو ځل عزتداره شئ، یو ځل احترام پیدا کئ، په خدای قسم دی چې بیا تاسو هر حق غواړئ که نه، خلک یې په پټو سترګو درکړي، په دې درکوي چې تاسو عزت او احترام کوي. په خدای مې دې قسم وي، په دې چې تاسو بیا ریسپیکټ کوي، بیا درته وایي چې ډېر ښه انسان یې. دا اوس دې د حق خبره وکړله، خو کم سے کم که دا حق در نه کم، راځئ سوچ خو پې وکړو که نه، چې انشاءالله په څه طریقه دغه موضوع حل راوباسو. بیا به دغه خبرې وي. دغه خو نه چې تاسو اوس چټي چټي د ورکوټي عقل نه خبرې کوئ او داسې خبرې کوئ چې سره تاسو کې 1% ریالټي نشته، 1% حق نه لرئ. خپله وطن نه تښتېدلي خلک، خپله وطن نه تښتېدلي خلک بهر کې ناست، اوقات مو د 2 روپو نه وي، او دلته تاسو وطن ګټئ. وطن خو هغه خلک ګټي چې په وطن قربانۍ ورکوي. وطن خو هغه خلک ګټي چې په وطن یې سرونه کېښول. وطن خو هغه خلک ګټي چې همیشه یې سر نه کفن تړلی دي، اغیار ته مخامخ دي، سینا او ټټر یې ورته خلاص ګټلی. وطن خو داسې خلک نه ګټي چې وطن نه خلک را تښتېدلي، څوک په یورپ، څوک په امریکو کې مهاجرت کې ناست دي، مهاجر دي، او دغه ځای نه چغې وهي، جنډې چا په سرونو پسې تړلي او چا په ټټرو تړلي دي، چا ترې نه جامې جوړې کړي. دې ته تاسو وطنداره خلک وایه؟ دا په خپله بې عزته خلک دي، دغو اوقات نشته، دا خپله مهاجر دي، دې ته مهاجر چې وایي. دا دغه ځای نه وطن ګټي. وطن خو هغه خلک ګټي څنګه چې اشرف غني صاحب ناست دی په وطن کې، کوشش یې روان کړی. اوس ګورو چې څه راوړي منځته، خو الله تعالی دې امن اتفاق قایم کړي. وطن خو هغه خلک ګڼي چې ګټي چې څوک هغه ملي اردو کې دي. وطن خو هغه خلک ګټي چې چاته طالبان وایي، چې امریکایانو ته یې سرونه ورمات کړل. اغیار په ځمکه کې په امن نه په هغه نه پرېږدي چې صحیح چای وڅکي. امریکایانو ته چا سرونه ورمات، چا خولې ورماتې کړل، چا سرونه پرې وشندل. دغو امریکایانو ته چې په افغانستان کې ناست دي، خو هغو ته حقیقي افغانان وایي که نه، حقیقي پښتانه ورته وایي. دغه خلک قربانیانې ورکوي وطن ته. تاسو کومې قربانیانې ورکوئ؟ تاسو خو وطن شرموئ، تاسو خو وطن بیخي په شرمونو وشرمولو. ستاسو د وجې نه خو افغانستان او پاکستان ته خلک کنځاګانې کوي. یو سپک انسان د پاکستان نه راناسته، یو افغانستان نه راناسته. هغه ځای نه پاکستان ګټي، دغه ځای نه افغانستان ګټي، او دغه پسې د سپورټر چې دي، دغو ته خو زه همیشه سپږو نه وایم، خو هغه سپورټر چې دي دغو ته زه حیران پاتې یم چې اوس دغو ته زه کوم نوم ورکم. دا سپږې نه که چېرته واړوکی کوم بل شی وي که نه، تاسو بیا راته ووایئ دا هغه خلک دي. پرې چې د دغو اوقات د سپږې نه دی، دا هغه خلک دي چې دا سپږې نه یم اوقات ته کم دی، چې دا خلک سپورټ کوي. پرې چې دا ډېر بې عقل خلک دي، عقل پکې نشته. وطن خلک داسې ګټي، وطن ګټل دا شانتې وي. په عزت یې وګټئ، خپلو ځانونو ته عزت ورکئ که نه، خپلو ځانونو ته عزت ورکئ.
نو دا د وطن لویه ګټه ده، دا د وطن لویه ګټه ده. دې پسې به د ملک نوم روښانه کیږي چې ته چېرته عزتداره پاتې شي که نه همسایه سره یا داسې انډیوال سره چې هغه ستا د وطن نه وي، او ته چېرته یو ښه انسان پاتې شي، ایمانداره ورسره پاتې شي، یو ښکلی انسان پاتې شي، هغه ملګری بل ملګري سره چې کله میلاو شي که نه او ته لرې چېرته روان وي، نو بیا دا ورته وایي چې دا زما ملګری دی، دا د افغانستان دی، دا د پاکستان دی. یا لکه د ده په سر زه ټول افغانستان او پاکستان ته سلام کوم. دې ته وطن ګټل وایي، دې ته عزت وایي. دا خو نه چې یو سپک انسان روان دی او شاته ورپسې بل وایي دا افغانستان دی، دا پاکستان دی، تاسې د پاکستان داسې وکړم، تاسې د افغانستان داسې وکړم. نو اوس حیراني دا ده چې اوس ښه څوک شو، د عزت والا انسان ښه شو او که سپک انسان ښه شو. مننه کوم، خوشحاله و آباده اوسېږئ. دې سره سره دا ویډیو درته ختموم، انشاءالله بیا به دا خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه، الله تعالی مو خوشحاله لره. د الله په امان.